رب العالمین قرآن حکیم کی پدی صورت کے د عبرتونو او د خپلو د قدرت د نښو یو ډکې واقعي ذکر کوي او فرمایي تلک آیات الکتاب المبین دا د هغه کتاب چې هغه د هرې خبرې صحیح وضاحت کوي بیان کوي د هغې آیاتونه دي انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون قرآن حکیم میں اللہ فرمائی عرب ہوتا چې ستاسو په خپله ژبه کې چې تاسو په کومه ژبه پوهیږئ مورنۍ ژبه ده چې عربي ده هغې کې مې نازل که چې تاسو په اسانه باندې په هغې پوه شئ او په ترجمه کې بل چاته حاجت محسوس نه کړئ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين رب العالمین فرمائی کہ دغه قرآن حکیم چې په عربی ژبه کې تاسو ته ما نازل که د دغه قرآن په ذریعه د تاسو ته یو ډېره خشته او مزیداره واقعه ذکر کوم او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې مخکې د دې واقعې ذکر تا ته نه دی شوی او د دې نه تا ته هېڅ قسمه اطلاع نه وه مونږ دې پې خبره وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مدینه منورې ته لا هجرت نو کړی او یهودیان په مدینه منوره کې اوسېدل نو مشرکانو د یهودو نه تپوس وکړه چې داسې څه سوال راته وښایې چې مونږ یې په دې پیغمبر باندې وکړو په نبي علیه السلام او دې پې چپ کړو هغې ورته ووایي چې تاسو د دې هلک نه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د یوسف علیه السلام د واقعې تپوس وکړئ دا معلومات ته وکړئ او دا تپوس ته وکړئ چې یوسف علیه السلام دی خو په شام کې اوسېده بني اسرائیل د دې اولاد دی نو دوی مصر ته څنګه منتقل شو بني اسرائیل چې کم یهودیان ځان ته بني اسرائیل دی او دغه قوم دی نو یوسف علیہ السلام او دغه پلار خو شام کې اوسېدل دي مصر ته څنګه رالل د دې تپوس ته وکړئ او د یوسف علیہ السلام پوره تپوس ته وکړئ د هغه واقعات چې هغه درته بیان کړي نو که دا واقع بیان کړه دی به رښتونی پیغمبري که دی بیان نه کړه دی به دروغجني بیا او دا تپوس یې ځکه وکړه چې د یوسف علیہ السلام واقعه د مکې په عربو کې مشهوره نه وه چاته هم دا واقعه په مکه کې نه وه معلوم او یهودیان او عیسایان هم په مکه مکرمه کې نو چې پیغمبر علیه السلام یې تپوس وکړي نه د مکې خلکو ته دا قصه معلومه وه نو ځکه یهودیانو د مکې مشرکانو ته ووایي چې له دې تپوس ته وکړئ دی راغلل او نبی علیہ السلام ته کېناستل ورته خو پته وه چې دا قصه مونږ ته نه ده معلومه ده ته هم نه ده معلومه یهود او عیسایین نشته چې د هغه نه معلومات وشي نو دی نبی علیہ السلام به دا واقعه مونږ ته بیان نه کړی شي دی به چپ پاتې شي وی چې مونږ ته د یوسف علیہ السلام قصه وکړه او په دې هم پوهې کا چې بني اسرائیل چې کوم د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ په حقیقت کې د یعقوب علیہ السلام اولاد دی د اسحاق علیہ السلام نو پدی باندې مونږ پوهې کا چې دا بني اسرائیل خو مصر کې شام کې مصر ته څنګه رالل پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام ته رجوع کړه او حضرت جبریل علیہ السلام د رب العالمین نه په قرآن حکیم کې پوره یو سورت راوړه چې هغې ته سورت یوسف وایي
او هغه واقعه مکمل اول ناخره پورې د مکې مشرکانو ته بیان کړه. اگر چې هغوی ایمان راونړه خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو. ځکه دا واقعه چې نبی علیہ السلام پوره بیانوي د کوم ځای نه بیان کړه، نه خو دغلته کې څوک یهودي عیسایي شته چې د هغې نه زده کړي، نه عربو کې دا واقعه چاته معلومه وه. پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين. اے پیغمبر تا ته اس علم نو، تا ته دې واقع پته نه وه. د قرآن حکیم د وحی په ذریعه هم تا ته دا یو خشتا مزیدار او خوشګه اعلی قسم درته بیان کړه چې ته دا خلقو ته ووایې او دا ستا د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي. رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیہ السلام څلېرویشت کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیہ السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیہ السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسی وایي. پخپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکه پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی، نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې نه عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی تېر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې څه فلسطین ورته وي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو. یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام له داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتی طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته و اخلاق ورته معلوم د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرم و، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې څوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی یې وه
او پکې د پیغمبره هغه نښې نښانې آثارو چې مور مړه وه، نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب دې رونو ته بیان نه کړي، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی، او په دې وجه سره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار و سره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي. اسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي، او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورین، نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي، دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دې د رونو ته ووایې، ورونو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام رونو ته ورسېد، چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 رونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 رونو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 رونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو، یو ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مېرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوری که مړم کو نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به یې مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو، او کوي کې به یې وغورځو که چېته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره. خالته به سنگ بوزو، نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار لراله وی بابا مونږ تاله راغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لزو چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف
چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی. دیم دې ځل مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو. دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو. دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوئ او هسې نه چې د ما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ. ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې. او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې، او دی به مونږ سره منډې ترړې وای، چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به دله واپس راولو. چې پلار یې پوره مجبور کړو نو دی یې ځان سره واغېسته. دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره یې په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غیږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنو. او پلار ورسره بار وته دې وجې نه، بچو ګورې ډېر پې یارېږم، تاسو خو زلمي، خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. 10 مېرني وروڼه او 1 دیش بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دی کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله. خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو، لتې یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوئ، اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا. نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې. لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلتو به یې و. او ورته به یې څه وې؟ وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو وایې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ. هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو. دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته به یې ورکړه وی شا به هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وایي. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت، او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخنې. نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي، ډېر اوږد کوي. هغه غریزه علاقه وه، نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید، نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله، نو دې به ور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي دي، خوب خو ما لیدي دي، نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړکې اچولی دي. لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه، زه شا به هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي. نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل، خپې یې وله وتړلې
او چته کو په درز باندې کوي ته وغورځو. دا رب العالمین په خپل دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو. رب العالمین څه چلو روایتو کې راځي چې جبرئیل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنگ وغورځو. جبرئیل علیه السلام کلکونه و په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه. جبرئیل علیه السلام اوچت واغشت، اس قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه. او چونکې ردنې جامې ایستې وې، کمیس او پرتوب دواړه یې تیستې وو، د جنت نه ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و، هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وی وی اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی. او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به دې پته لګي. بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی، دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله، اواز به یې ورکړ، ډوډۍ به یې ورغورځوله، اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله. یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف، ولا اواز نه ورکړی. بیا اواز ورکړ یوسف، بیا ولا اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ شوی دی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول، دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. دا الله خپل قدرت ښیي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د ده د وروڼو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک به اوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل دلته کوي وکړل، زر یې بورقه راواغېسته او هغه یې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه هم هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې، ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت واله چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله شو، دا خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړ. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول، یو خشته هلک دی، زبد دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوي نه په بورقه کې لکه نښتې دی هم راوویست،